یو نفر وای وخت له ادارې نه وخت لاړ کور نو کور کې ښځې ورته ویل چې ولې وخت راغلی وای مدیر مې راته ویل چې دوزخ ته لاړ شي دغه راورسېدم خو دلته اوس یو معتاز ټولنه کې یو ستونزه شته که نه چې خاوند د ښځې نصیحت ته غوږ نه ږدي ډېر وخت خاوند وي یا نران فکر کوي چې ښځه څنګه ماته نصیحت کوي که په دین برخه کې که په بله برخه کې او خصوصا خویندې بیا ماشاءالله د معتاز ټولنه کې ډېر زیاتې قربانیانې ورکوي بیچارهګانې ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمت الله. د حکمه پادکاسټ درېیمه خپرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایو. دا خپرونې تاسو کولی شئ په یوټیوب او د قمر انسټیټیوټ په فیسبوک او ساوند کلاود کې وګورئ. په تېره خپرونه کې موږ په دې بحث کړی و چې که چیرې ښځه نافرمانې خاوند ته څه کول پکار دي. نو په دې خپرونه کې انشاءالله په دې بحث کوو که چیرې خاوند نافرمانوي نو ښځې ته څه کول پکار دي. خپرونه کې تل په شان میلمه دی موږ سره استاد شمس الرحمن. استاد تاسو ته ښه راغلاست. مننه. خیر راغلی. خوشحاله اوسئ. استاد لکه څنګه هم چې وویلې لیدونکو ته تېره خپرونه کې په دې بحث کړی نو ډېرې پوښتنې شوي په دې بحث کې او ډېر خویندې هم دا پوښتنې لري. اوس که چېرته خاوند نافرمانوي نو ښځې ته څه کول پکار دي؟ بالکل. اول خو دې الله جل جلاله دې ورونو ته ډېر اجر ورکړي. ماشاءالله ډېر ښه کمنټونه یې کړي. موږ د اکثرو کمنټونه ولوستل. بعضې خلکو واقعا د زړه احساس موږ سره شریک کړی و، خو بعضې ډېر تیز تللي وو که نه، ډېره په اسانۍ سره دا خبره ختمه کړې. ویلي وایي بس طلاق خبره، یعنې دونه په اسانۍ سره دا قوي رشته چې کلونو یې دوام کړی ده که نه، د هغه په نتیجه کې ډېر ښه اثرات مرتب شوي دي، یو فامیل رامنځته شوی ده. بیا تاسو دومره په اسانۍ سره هغه خبره طلاق نه، دومره به سړی باید زر تر زره فیصله ونه کړي. مهمو مسایلو ته باید ډېر دقت موږ وکړو. همیشه لپاره اسلام دا کوشش کړی چې څنګه د کورنۍ نظام جوړښت برقراره پاتې شي او په کور کې داسې یو جنجال رامنځته نه شي چې هغه دا کور نظام خراب کړي. همیشه دا کوشش کړی. موږ په تېره ویډیو کې هم دې باندې خبرې کړې وې چې د ښځو په اسلام کې وهل نشته ده که نه، او که وهل وي هم په هغه طریقه باندې کوم چې تا ته اسلام لارښوونه کړې ده. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم د هغو خلکو په رابطه باندې ویلي څوک چې خپلې ښځې وهي هغه دا فرمایلي لیس اولئک بخیارکم، وایي هغه په تاسو کې بهترین خلک ګوره نه دي څوک چې ښځې وهي. نو ای بنده، ای مسلمانه، کله چې ته ښځه وهې دا په یاد ولره چې ته د پیغمبر په مبارکه خوله باندې ته ښه انسان نه یې. نو د دې نه غټه خبره څه کېدلی شي که نه. نو موږ دا بحث الحمدلله تفصیلي کړی. نن به په دې اړه باندې مکمل خبرې وکړو. کوشش کوو چې هغه مهمو خبرو ته اشاره وکړو. موږ به حتما ډېرې خبرې کېدای شي پاتې شي، خو هغه مهمې خبرې انشاءالله راخلو. کولی شي ورونه په دې باندې ښه فکر وکړي او یو ښه په ځان لپاره یو ښه فکر واخلي، یو ښه ایډیا له دې نه واخلي. وبخښئ استاد، دلته تاسو خبره هم نیسم په دې هغه کې چې د هلکان بعضې تیز یعنې طلاق، دلته یو مشکل شته چې دوی د خپل د اولادونو آیندې ته فکر نه کوي. دا فکر کوي چې زه ښځه د طلاق یې کړه، دا فکر نه کوي چې دا اولادونه بې پلار او بې موره کېږي، دا ټوله کورنۍ له منځه ځي که نه. بالکل. نو دغه ښه موضوع ده. او طلاق هغه یوازینی حلال څیز ده چې د الله جل جلاله نه ده خوښ. که څوک پوښتنه وکړي چې هغه حلال څیز، هغه مباح څیز چې د الله جل جلاله نه ده خوښ، یوازینی څیز هغه کوم یو کېدای شي طلاق. ځکه طلاق ته په حقیقت کې د دوو انسانانو هغه قوي رشته چې هغه د الله جل جلاله په امر باندې او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو په نتیجه کې سره رامنځته شوې ده، هغه رشته چې هغه د سکون او د محبت نه ډکه رشته ده، د خوشحالیو نه ډکه رشته ده، هغه ته له منځه وړي که نه. نو دا ښه کار نه ده. او همیشه لپاره د شیطان هم دغه کوشش وي چې څنګه په یو فامیل کې داسې جنجال رامنځته کړي چې هغه فامیل هغه خراب کړي. او د شیطان دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې کله خاوند او ښځه په خپل منځ کې سره وران کړي. اوس مهمه موضوع ته راځو. په اول قدم کې که چېرته موږ دغه خور ته وایو ستا د خاوند نافرمانه وي، بد عمله وي، نو اول قدم کې ته دا کوشش وکړه چې له الله نه دعا وغواړې. دعا داسې وړکۍ خبره نه ده. اکثرو خلکو دعاګانې نه قبلېږي د مختلفو وجوهاتو له وجې نه. دوی دا فکر کوي چې دا دعا یو عادي غوندې خبره ده. نه، دعا دا اساسي عبادت ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الدعاء مخ العباده. د انسان په دې بدن کې مغز څومره حیثیت لري، څومره مهم دي، دغه دعا هم د بنده په عبادتونو کې دومره اهمیت لري.
نو دعا کوه الله جل جلاله ته، ځکه دا زړونه دا د الله جل جلاله په واک کې دي. کله چې الله جل جلاله ښه اراده وکړي او د چاته د خیر اراده وغواړي، هغه ستا د خاوند زړه هغه په یو ورځ دوه کې درته تغییروي. دغه خاوند به بیا بد عملي نه کوي، له تا سره مینه محبت کوي او په خوشحالۍ به تا سره ژوند کوي. نو په اول قدم کې ته باید الله جل جلاله ته د زړه له اخلاصه وژاړې او الله نه دعا وغواړې چې الله دا خاوند ماته نیک که، او ای الله دا خاوند ته زما هدایت وکړه. هدایت ورکوونکی څوک ده؟ زه یم، ته یې، بل ده هېڅوک هم نشته. نبي صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله فرمایي چې ته هغه چاته چې تو سره محبت کې او د ښه اراده دی هغه ته هدایت نشي کولی، ځکه هدایت د الله په لاس کې ده. نو دغه خور باید په اول قدم کې د خپل خاوند لپاره، د خپلو بچو لپاره، د خپل ځان لپاره، د خپل آینده لپاره ښه دعا وغواړي او الله جل جلاله دعاګانې حتما قبلوي او په دې باندې ورته اجر ورکوي. او دلته یو ستونزه دا ده چې خویندې بعضې یو ستونزې لري، د خپل د خاوند کوم مشکلات چې په کور کې لري هغه ځي نورو ښځو ته وایي، یعنې په ځای د دې چې خپل شکایت الله ته وکړي، هغه خپل شکایت نورو ښځو ته کوي چې د خاوند مې داسې دی او دا دی او هغه دی. زه فکر کوم دا نورم خبره غټوي. دې ته موږ راځو، دا په دریم قدم کې دې خبرې ته موږ راځو چې کومې خبرې باید ښځه نورو خلکو سره شریکې کړي د خپل خاوند په اړه، او کومې خبرې باید شریکې نه کړي. خو هغه رازونه چې د ښځې او د خاوند ترمنځ دي همیشه باید کوشش وشي چې هغه پټ پاتې شي، که نه؟ د دې وجې نه کله چې یو څوک واده وکړي، نکاح وکړي او دی د خپلې ښځې سره یو ځای شي، نو شریعت دا ډېره په کلکه باندې منع کړې ده چې ته سبا ته هر څه چې ستا او د ښځې ترمنځ تیر شول داسې مه کوه چې سبا ته دا خلکو ته افشا کړي. نه به ښځه نورې ښځې ته قصې کوي او نه به سړی نورو سړیو ته قصې کوي. او دې ته نبي صلی الله علیه وسلم د شیطان صفت ورکړی چې شیطانو له یو شیطان سره ملاو شو د شپې، سهار بیا خپله قصه وکړه. نو دغه اسرار باید وساتل شي په خپل منځ کې. دا اولینه خبره وه. په دویم قدم کې موږ راځو که چیرته دعا کله ناکله وروسته قبلیږي، زر اثر نه پې مرتب کېږي او دا خاوند دومره بد اخلاقه و چې تا ورسره صبر نشو کولی، نو ته کوشش وکړه چې په نرمه طریقه، په ښه طریقه، د مینې او محبت په فضا کې د خپل خاوند ته نصیحت شروع کړي. ځکه نصیحت زموږ د دین یو اساسي برخه ده. الدین و النصیحه، دین یو خیرخواهی ده، نصیحت ده. او الله جل جلاله نبی صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې امر کړی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وایي ته نصیحت کوه ځکه دا نصیحت په تحقیق سره مؤمنانو ته ګټه رسي. نو د نصیحت حتما ګټه وي، خو مهم دا ده چې نصیحت لپاره وختونه وټاکل شي. په کوم وخت کې باید خپل خاوند ته نصیحت وکړي، داسې نه چې هغه په قاري په کنځاوي ته ورته نصیحت کوي، دا خو به خبره نورم خرابه شي. نه، ته باید داسې یو فرصتونه ولټې چې کله ستا د خاوند طبیعت برابر وي، هغه خوشحاله وي، تاسو په یو ښه فضا کې، صحیح ده، کور کې آرامي وي، هغه کوم تاوان یې نه وي کړی، د باندې نه غوسه نه وي راغلی. داسې وختونو کې که چېرته ته خاوند ته په نرمي باندې ووایې چې ګوره دا کار مه کوه او یا دا کار وکړه، نو زما یقین ده چې دغه نصیحت به هغه ته ګټه رسوي او په هغه باندې به تاثیر کوي. خو دلته اوس یو معتاز ټولنه کې یو ستونزه شته که نه، چې خاوند د ښځې نصیحت ته غوږ نه ږدي. ډېر وخت خاوند وي یا نران فکر کوي چې ښځه څنګه ماته نصیحت کوي، که په دین برخه کې که په بله برخه کې. نو داسې ورونو ته باید څه ووایو؟ تاریخ کې یو قصه ده، یو ډېر غټ عالم و، نو دغه شاګردانو دی په یو موقع کې په غوسه کې، چې غوسه کې د عالم لاړ، درس یې پرېښود ډېر وخت لپاره، په میاشتو بیا درس ته نه راته. چې هر څه دوی عذرونه ورته وکړل، هر څه واسطې ولټولې، تحفې وروړې، هر څه یې وکړه، خو دا خبره د دوی نه چلېده او هغه عالم نه راضي کېده، ځکه ډېر خفه کړی و. بیا یو چا ورته وایي تاسې داسې وکړئ که نه، د ښځې له طرف نه دته راشي، صحیح ده، واسطه شئ که نه. نو کله چې هغوی ښه تحفه واخیسته، د ښځې ته یې ورله، ورته ویلې چې ګوره زموږ دا رقم درسونه ټول پاتې شو، نو ته د شیخ صاحب ته ووایه، د عالم ته ووایه چې موږ د درسونه شروع کړو، بس وایي هېڅ خبره نشته. نو سبا ته چې ګوري د عالم مونځ وکړو، بس خلکو ته کتاب راوړی، کتابونه راواخلئ، درس به شروع کړو. وایي داسې قوي واسطه م راوړې وه که نه چې د هغه نه خلاصی نشته. او د ښځې واسطه خو مدام قوي. نو د ښځې خبره په خاوند چلیږي، خو مهم دا چې ښځه دقت وکړي، په حکمت نه کار واخلي. یعنی کله ناکله د خاوند طبیعت دومره برابري، د ښځې ته وایي چې ټوله دنیا له تا نه قربان، دنیا کې څه شی رانه غواړې زه درته درکوم، که نه. نو داسې فرصتونو نه که چېرته دا ښځه ګټه واخلي، زما یقین ده چې د خاوند کې تغییر راځي. نصیحت صرف په خوله باندې هم نه ده که نه، په عمل کې هم باید د خپل خاوند ته دا وښیي چې زه له تا سره اخلاص لرم. په وړه خبره زما او ستا په ژوند کې تغییر نه راځي، جنجالونه نه راځي، د اولاد په سر باندې ما او تا باید وران نشو.
کله کله سوء تفاهم راځي یا نور خلک زمونږ په ژوند کې مداخله کوي، زما او ستا ژوند هغه نشي خرابولی. دا به د خپله مینه او محبت هغه ته ورښکاره کړي. ځکه مونږ په تیر بحث کې هم دا ویلي چې دغه نرمي، مینه او محبت دا داسې یو څیز ده چې سخت دښمن نه هم سخت دوست جوړولی شي، کلک ملګری ته جوړولی شي. ته یو کلک دښمن ده، ته ورسره ښه وکړه، یوه ورځ فقط دومره کوي تا ته ضرر نه رسوي، بله ورځ دومره کوي چې تا ته به لږ وخاندي، بله ورځ دومره کوي چې تا سره همکاري کوي، کلک دوست درنه جوړېږي. صحیح ده؟ نو دا ښهوالی دومره یو تاثیر کوي. دا په قرآن شریف کې آیات ته که نه چې تاسو دښمن سره ښه کوئ نو دغه دښمن به ستاسو ښه ملګری جوړ شي. نو د مینې او محبت په فضا کې چې ته ورته خبره کوې یا له هغه سره ښه کوې، د هغه خدمت کوې، زما یقین ده چې ستا خاوند ستا خبره مني. که ویم نه مني، حد اقل ستا له دې ښه احساس نه، ستا له دې ښې تربیې نه هغه شرم کوي. هغه ته یو احساس ورځي چې ګوره زه نر یم، زما دا ښځه کې دومره احساس شته، نو آخر په ما باندې څه چل شوی، زه باید ولې اصلاح نشم چې زما ښځه ورسره جګي ما ته نصیحت کوي، خپله فکر کوي، سوچ کوي، او هغه بیا انشاءالله یو ورځ ښې لارې ته. او خصوصا خویندې بیا ماشاءالله زموږ تاسو ټولنه کې ډېر زیاتې قربانیانې ورکوي، بیچارهګانې ډېر زیات صبر کوي، حتی د ماشاءالله کورونه هم غټ دي، پخلی او خدمت د کور او د خاوند او د خاوند د کورنۍ، حتی مسافري، بعضې ورونه ډېر مسافري کوي، هغه کې صبر، د اولادونو څومره ستونزې دي دلته کلو کې که نه، یعنې ډېر زیات هغه ټولنیز ژوند ډېر زیات سخت دی نسبت د هغه امکانات چې په نورو هېوادونو کې دي که نه. امکانات هم نشته خو خویندې دي دلته ماشاءالله ډېر هغه کوي. دا خو مو ویل چې دی باید دعا وکړي، دوم دی باید نصیحت وکړي، حکمت نه کار واخلي. نو بیا هغه نه وروسته که چیرې دغه مرحله ونه شوه نو بیا به څه کوي؟ له هغه نه وروسته دا خویندې باید صبر وکړي. صبر نن سبا متاسفانه خلکو د دې صحیح مفهوم نه ده اخیستی، یو ټوکه غوندې ورته ښکاري نه چې صبر ولې سړی باید وکړي. حال دا چې صبر دا د ډېرو مشکلاتو په مخ باندې دروازه وربندول دي. کله چې ته صبر وکړي، حوصله وکړي، د الله جل جلاله نه خیر وغواړې، ته په حقیقت کې زړه ته سکون ورکوي، زړه ته سکون ورکوي که نه. الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې دا اعلان کوي، انی جزیتهم اليوم بما صبروا، زه نن ورځ دوی ته بدله ورکوم د هغه څه چې دوی په صبر کړی. صبر دومره عظیم شی ده که نه، یعنی الله جل جلاله صحیح ده چې د لمانځه په ثواب هم موږ ته راکوي، د روژې د هر څه، لیکن دا صبر یې ګوره دلته په خصوصي ډول باندې انتخاب کړی او ذکر کړی، د دې په خاطر چې موږ تاسو ته دا درس راکړي چې ګورئ ما سره د صبر ډیره غټه لویه بدله ده، ډیره غټه لویه بدله ده. نو په مشکلاتو باندې صبر کول، د الله عبادت کول، په مرضونو او په سختیو باندې صبر کول، دا په حقیقت کې په خپله عبادت ده. خلک مونځ کوي، دې ته عبادت وایي، صبر ته عبادت نه وایي. حال دا چې صبر په خپله یو عبادت ده. او الله جل جلاله بل ځای کې قرآن شریف کې فرمایلي ان الله يحب الصابرین، الله جل جلاله محبت کوي د هغه چا سره چې هغه صبر کوي. بل ځکه فرمایي ان الله مع الصابرین، الله جل جلاله د هغو خلکو سره ده چې څوک صبر کوي، یعنی مرسته، کومک، معاونت، تایید، پشتوانی، دا د الله جل جلاله له هغو خلکو سره ده چې څوک صبر کوي. یعنی زر تر زره باید سړی نتیجه ونه غواړي. فرض که نن ښځه راجیږه شوه او خبر ته خاوند یې نصیحت وکړو، په سبا باندې دا غواړي چې خاوند کې بدلون راغلی، داسې نه. صحیح ده؟ ته باید دوامداره هم د خپل نصیحت پر مخ باندې بوځي او د دې ترڅنګ صبر وکړي، ځکه دعا مو وکړي، ځکه زر تر زره موږ تاسو باید د نتیجو په تمه کې نه نو چې نن مې دعا وکړه. بعضې خلک د نن دعا وکړي سبا بیا خفه ناست دي. ولې خفه ناست دي؟ وایي ځکه چې الله مې دعا نه ده کړې. نو ته خو لږ صبر خو وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي یستجاب لاحدکم، ستاسو دعاګانې قبلیږي په څه شرط؟ په دې شرط چې تاسو بیړه ونه کوئ، عجله ونه کوئ، یعنی صبر نه کار واخلئ. صحیح شوه؟ نو صبر دا یو ډېر لوی عبادت ده. کله چې دا صبر کوي نو خاون هم کرا دی هغه دغه نافرمانی را کمیږي، کرا نافرمانی را کمیږي تر دې پورې چې دا ښځه بیا په دې خپل صبر کې کامیابیږي او خپل هدف ته رسیږي. او بېشکه دا خو چې خور صبر کوي د نه خو الله تعالی خبري. زه وایم چې دا خویندې د صبر غټ وسیله ده که نه، او نه دا چې موږ صرف خویندو ته وایي صبر کوئ، موږ خاوندانو ته هم وایو چې تاسو صبر کوئ. کېدای شي تاسو ښځه نافرمانئ، مخکې دا خبره کړې ده، هغوی ته هم صبر راجع ده. زموږ مطلب دا نه ده چې موږ خاوندانو ته وایو چې فقط تاسو جدي حرکت کوئ او ښځو ته وایو چې تاسو کرا کښېنئ. د صبر مطلب دا هم نه ده که نه. صبر مطلب دې ته هم نه وایي چې هغه هر څه کوي،
هغه هر نافرمانی کوي، هر بد عمل کوي، دا کرا چوپ ناست دی. د صبر معنا دا ده چې ته به له الله نه خیر غواړې، انتظار به کوي الله جل جلاله ته، او ته به په خپله باندې له الله نه د ثواب او د اجر توقع ساتي. صحیح شوه؟ دغه مطلب صبر ده. او د دې معنا صرف دا هم نه ده چې دا به په هره خبره باندې خاموشه کیږي، ځکه اسلام کې قانون ده لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر معنا دا ده چې نه به چاته ضرر رسي او نه به دومره هم سستېږي چې نور خلک تا ته ضرر راورسي. صحیح شوه که نه؟ عمر رضی الله عنه هم دا نقل شوي دي چې هغه وایي زه نور خلکو ته ضرر نه رسوم، خو دومره هم نه ساده کېږم چې نور خلک ما ته ضرر راورسي. یعنې مسلمانه ښځه موږ ورته وایو چې ته صبر کوه، معنا دا چې نورو خلکو ضرر په ځان باندې تحمل کوې، خو که موږ تا ته ووایو چې ته د یوې کنځا بدله په کنځا باندې ورکه. صحیح شوه؟ د تیزې خبرې جواب په تیزه خبره ورکه، خو جنجال خو نور هم غټ شو. زمونږ کوشش اصلي هدف دا ده چې فامیل کې جوړښت راولو، نه دا چې فامیل سره وران کو. نو د صبر معنا دا ده چې وای صبر تریخ ده خو میوه یې خوږه ده. دا زموږ متل ده که نه؟ صبر تریخ ده، صحیح ده چې ته به لږ وخت لپاره وځورېږي، خو ستا دا فامیل خو به له منځه نه ځي که نه؟ تا په آینده کې خو به غټ غټ مشکلات تا ته نه راجع کېږي. صحیح ده؟ نو لږ وخت لپاره به صبر وکړي، خو آینده به دې خوشحاله آینده به دې روښانه. او خو دلته اوس یو بله غټه ستونزه هم شته، د ورونو بعضې مشکلات لري، هغوی په هره وړه خبره لانجه کوي. یعنې ډېر وړه خبره په یو کور کې دا لانجه کوي، او یا د بیرون کار کې کومې لانجې کړي هغه مشکلات راوړي کور ته. یعنې که بیرون غوسه وي هغه غوسه خپل په ماشومانو باندې سړی ووهه، یو ډبه بلو ډبه که نه. نو که دوی ته هم داسې لږ نصیحت وکړي دا به هم ښه انشاءالله. و چې وړه خبره باندې نن سبا متاسفانه تحقیقات شوي چې ډیر خلک رواني تکلیفونه لري، د کې شک نشته که نه؟ رواني تکلیفونه، ستړتیاوې ډېرې زیاتې لري، مشکلات لري. نو یو بل باید د احترام په مقابل کې د احترام په نتیجه کې کولی شو چې د هغه غوسه، د هغه بد اخلاقي ډیر په اسانۍ سره کنټرول کو که نه؟ که احترام وشي، مثلا خاوند راغی کور ته او سخت په غوسه ده، ستړی ستومانه ده که نه، د یوه پیاله چای د هغه مخې ته کېښودل شي، باور وکړه د هغه دغه قهر او غوسه فیصدي ډېره زیاته راکموي، ډېره زیاته راکموي که نه؟ مثلا په کور کې ماشومان د شور کوي، ته پوهېږي چې دا شور د ماشومانو په هغه باندې بد لګېږي، که دا ماشومان ته ویده کې څومره به ښي مخکې له مخکې نه که نه؟ یا هغه ماشوم چې هغه پلار راځي د هغوی ښه استقبال وکړي، پلار راغی غوسه ده په قهر باندې په تشویش کې، او دا ماشومان یو دم ورغله، یو له یو پښې نه نیسي، بل له بل پښې نه، بل ورته وایي چې راغلی، بل په غاړه ورخیږي. دا د ده دغه ستړتیا مکمله له منځه لاړه شي. یعنې دا کور باید د ښځې او نر لپاره د سعادت او د خوشحالي ځای وي، چې هر رقم مشکلات وي د یوې ټوکې په نتیجه کې، د یوې خوشحالۍ په نتیجه کې، د یوې خندا په نتیجه کې د هر څه له منځه ځي، زما یقین ده. نو په اوله کې کله چې مشکلات په کور کې رامنځته کېږي، لازم دا ده چې اول موږ د هغه مخنیوی وکړو. یو بعضې ښځې دي چې کور ته خاوندان راشي په غوسه یا خفه، نو دا هم دا رقم ټنډه تروشه کېږي که نه، چې ته خفه نو زه هم دلته خفه یم. نه، یو نفر که هغه خاوند وي او که ښځه وي، باید د لږ وخت لپاره دې کې نه څوک بې غیرته کېږي، نه څوک کم راځي، نه څوک سپک ښکارېږي، د یوې دقیقې لپاره خوشحالي، خندا، ګپ شپ او ټوکه، باور وکړه دغه ټول مشکلات کموي او ختموي. یا خاوند بیچاره باندې خو پوهېږو ښارونو کې څومره کابل ښار کې مشکلات دي که نه، ستونزې ترافیکي هر شی، دا بیچاره ستړی راشي ناست نه وي، بس ښځې ورته شکایت شروع کړی چې تا داسې کوو، ما ته دا وانغستل او پلان داسې وکړو، دوی ډېرې خبرې کوي. هغه یعنې رسېدلی نه دی تر څو چې ورته د ښه راغلاست ووایي، تر څو ورته یې ستړی مه شي، کښېنه چای څه راوړو. یعنې دا رسېدو سره بعضې ورونه شکایت کوي، کور ته وخته نه ځي، ولې وي چې لاړ شم بیا خبرې شروع وي، بیا راته شکایتونه کوي. یا د 15 کالو 10 کالو مخکې خبره را پیدا کړي چې 15 کاله مخکې داسې یو خبره تا ماته کړې وه، لږ یې پرېږدي. دا خویندو ته هم لږ ویو چې دا خاوند هم لږ بیچاره پرېږدي. ډېره عجیبه قصه به درته وکړم. یو نفر وایي وخته له ادارې نه وخته لاړو کور ته، نو کور کې یې ښځې ورته ویلې چې ولې وخته راغلی، وایي مدیر مې راته ویلې چې دوزخ ته لاړ شي. دغه در راورسېدم که نه. نو دا بعضې خویندې دومره ډېرې خبرې کوي، ماشاءالله د ښځو کې خو نور دومره طاقت نه وي، خو د خولې طاقت او د خبرو طاقت ډېر زیات وي که نه. په خبرو کې ورته څوک شکست نه شي ورکولی که نه، دومره ټیټ خبرې کوي. نو یو بله جالبه قصه ده، نو یو سړی، یوه ښځه هغه ته راغله، یو عالم ته راغله چې خاوند مې راته ډېرې بدې خبرې کوي او کنځا سپکې سپورې راته کوي، وایي علاج یو تعویض راته وکړه.
چې د دې علاج وشي. علاج. نو هغه تعویض ورته ورکړی، ورته ویلي چې کله د خاوند کور ته راغی نو دا به د ژبې لاندې ږدي، که نه ژبې لاندې به ږدي. نو چې کله خاوند هغه کور ته راځي ژبې لاندې ږدي. نو یو وخت څه وخت تېر شوی دا تعویض تاثیر کړی ده، بېرته دا ښځه راغلی چې ولا ډېر ښه تعویض دی کوي. تعویض کې نور هېڅ کمال نشته، دومره و چې ستا خوله یې در بنده کړې وه که نه. نو د ښځو خوله چې ډېر وخت لپاره بنده شي نو کور کې انشاءالله ډېر خیر و برکت راځي، آرامش راځي، سکون راځي. له ډېرو خبرونو چټیاتو نه یا د نورو خلکو له غیبتونو نه اخر څه جوړېږي. کوشش وکړئ چې همدغه محدوده ایریا کې د یو محدوده احاطه کې واوسېږئ، د همدغه خوشحالي په فکر کې واوسېږئ انشاءالله ټول کار. او خویندو ته مو وایو چې د نورو کورنیو ستونزې خپل کور ته مه راوړئ، لانجه به بل کور کې دا به دلته حل لاره هغه کې که نه. دلته خاوند ته هلته داسې شوي، هلته هر څه شوي، نورو کورونو خبرې او د نورو لانجې کور کې ونه کړي او بل دغه ډېر هغه ونه کړي. استاد تاسو څخه یوه نړۍ مننه. خیر اوسئ. اخري آپشن کېدای شي دغه، بلکې اخري آپشن نه، 2 آپشن نور هم پاتې دي، 2 خبرې. یو دا که چېرته سره له دې نه بیا یو خاوند اصلاح نشو نو ښځې ته څه کول پکار دي. په اخره کې الله جل جلاله قرآن شریف کې د دغه علاج راوستی ده. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي وإن خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. وایي که چېرته تاسو د ښځې او خاوند ترمنځ د تشویشونو او جنجالونو دومره زیات شو چې تاسو پوهېدئ چې دوی سره جدا نشي یا دا خبره ډېره غټې ده، نو تاسو به داسې وکړئ چې یو نفر نماینده به د ښځې له طرف نه انتخاب کوي او بل به د سړي له طرف نه انتخاب کوي. دوی دواړه به کینی او څه به وکړي، د دوی ترمنځ به صلح وکړي، صلح به وکړي، د دوی ترمنځ به جوړ جاړی راولي. صحیح ده. بیا الله جل جلاله فرمایي ای یرید اصلاحا، که چېرته د دوی د اصلاح اراده وي، د جوړښت اراده وي، د جوړ اراده وي، یوفق الله بینهما، د الله رحم ته وګوره. الله وایي زه دوی سره ملګری یم، الله وایي زه به دوی ته توفیق ورکوم چې د دوی په منځ کې به صلح راشي. صحیح ده. نو که چېرته ستاسو په منځ کې مشکل دومره زیات شو چې هغه خبره خرابېده، نور خلک، نو ښه خبر دا ده چې یو نفر د ښځې له طرف نه وټاکل شي، د ښځې له خاوندان نه، د خاندان نه، او یو طرف د خاوند له خاندان نه وټاکل شي، تر څو دوی په خپل منځ کې داسې خلک باید انتخاب شي چې هغه بې طرفه وي، صالح خلک وي، با ایمانه خلک وي او خیر غوښتونکي وي. یعنی یرید اصلاحا، قرآن شریف آیت د دې یو تفسیر دا ده که ښځه او خاوند صلح وغواړي، جوړ جاړی وغواړي، نو الله به دوی ته توفیق ورکړي. بل تفسیر دا ده که چېرته دغه 2 نفره نمایندګان خیر او صلح وغواړي نو الله به دوی ته توفیق ورکړي چې د دوی ترمنځ رښتیا سره صلح راولي. یعنی هسې خلک انتخاب نشي چې نورم خبره بالکل ډېر جنجالونه رامنځته کېږي کورنۍ کې. ښه دا ده چې په خپل فامیل کې بهترین انسانان چې د خلکو باندې باوري هغه دې وټاکي، په خپل منځ کې د کینې د دوی دا جنجال دې سره ختم کړي. که په دې هم ونه شوه، کېدای شي په بعض ځایونو کې داسې خلک پیدا نشي، کېدای شي صحیح فیصله ونشي، غلطه فیصله وشي چې هغه د ښځې یا د خاوند په ضرر باندې که نه، یا کېدای شي مسله صحیح درک نه کړي، ګډه وډه فیصله وکړي، خبر نه وي بس یو طرف ته لاړ شي که نه، یا کېدای شي څوک پیسې یو طرف ته ورکړي، هغه زور وایي چې دغه خبره ده. نو که چېرته خبره بیا هم صحیح جوړه نه شوه، آخري رای حل دا چې تاسو به حکومت ته مراجعه کوئ. حکومت ته به مراجعه، محکمې ته به مراجعه کېږي، هلته به عریضه کېږي چې زمونږ دغه مشکل ده. که چېرته هغوی وتوانېدل چې دوی مشکل په صحیح طریقه باندې حل کړي، ځکه هغوی سره طاقت قدرت شته. بعضې خلک دي ضدمار خلک دي، ضدي او زورور، هغه وایي چې زه دا په هېڅ ډول باندې نه پرېږدم، دې کې زما غیرت ته ګډې وډې خبرې چې هغه اصلا غیرت کې نه شمارېږي، نه په افغانیت کې شمارېږي، نه په اسلامیت کې، نه په انسانیت کې، نو سرزوري کوي ولاړې. دغه رقم خلک دا باید حکومت اصلاح کړي، محکمه باید اصلاح کړي، قاضي باید اصلاح کړي. نو کله چې دغه خلک راکش سي او حکومت ته کینی، نو زما یقین ده چې بیا خبره سره جوړیږي. او که بیا هم جوړه نشوه نو حکومت صلاحیت لري چې په قانوني ډول باندې دغه ښځه له دې خاوند نه طلاق کړي. ډېر خلک دا تصور لري چې یوازې نر کولی شي چې ښځه طلاق کړي، که نه، دا صحیح ده، طلاق یوازې نر ورکولی شي، خو ښځه هم که چېرته له خپل خاوند سره زندګي ونشي کړلی، دا هم یو حق لري چې قانوني ډول باندې قاضي د دوی ترمنځ جدایي راولي، هغه ته خلع وایي. خلع وایي چې قاضي که چېرته ووایي چې رښتیا هم ښځه په حق ده او سړی په ناحقه ده، په ناروا ده او صراحتا په ګمراهي باندې روان ده او د اصلاح کېدو یې هېڅ امکان نشته، نو قاضي به په قانوني ډول باندې دا ښځه دا له دې خاوند نه جدا کوي. خو همیشه لپاره انشاءالله زما آخري نصیحت دی ټولو ته چې کوشش
کوي زر تر زره فیصله مه کوئ، زر تر زره فیصله مه کوئ. ډېر د مینې او محبت په فضا کې د خپل مشکلات حل کوئ. مو د نورو خلکو مشکلات کور ته راوړئ او مو د خپل مشکلات د داسې خلکو سره چې هغه اهلیت نه لري، ګډوډ خلک وي، هغوی سره هم مه شریکوئ. انشاءالله دا ستاسو مشکل به د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره حلیږي. او دومره چې یو خور صبر وکړي او حکمت نه کار واخلي، دومره کار نو فکر کوم انشاءالله د آخري مرحلې ته به ونه رسیږي، دا مشکل به حل شي. خویندو تاسو د استاد خبرې واورېدلې، نو تاسو کولی شئ اول استاد ویل چې تاسو دعا څخه ګټه واخلئ، بیا حکمت څخه نصیحت وکړئ، بیا صبر وکړئ، یا که غم نشو بیا خپلو خپلوان نه نماینده وټاکئ، تقواداره سړی که بیا غم نشو نو محکمې ته خبر لاړ شي. دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. استاد تاسو څخه یو نړۍ مننه. خیر اوسئ.